وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. خدا کنه جور و تیار تکړه و تازه باشین و آماده باشین که فیض خدا را امروز بچشین. خداوند در کلام خود میگه که بچشین و ببینین که خداوند واقعا نیکوست. بچشین. خداوند ما برای ما میگه که مرا ببینین، لمس بکنین، چیزهایی که ما گذاشتیم برایتان واره تجربه بکنین و ببینین که من شما را چقدر زیاد دوست دارم. حتی نفس حیاتی که روزانه برای شما میتونم، صبح تازه وقتی که چشمایتان باز میکنین و میبینین از خواب میخیزین، میبینین که زنده هستین، به خاطر فیض و رحمت ما هست. خدا میگه او قدر ما را زیاد دوست داره، با وجود از این که ما در گناه هستیم و اما خدای قدوس میخواه ما را تقدیس بکنه، میخواه ما را آشتی بکنه با الوهیت خود و عیسی مسیح را فرستاد تا که او قربان شود و با قربانی عظیم عیسی مسیح بر صلیب و با دفن شدنش و با مردنش و دفن شدنش دوباره زنده شدنش تماما نشانی عزیز که او با مصلوب شدن خود گناهان ما را مصلوب کرد، با مردن خود گناهان ما را از بین برد، با دفن شدن او گناهان ما دفن شد و با زنده شدنش او ما را حیات جاودان میده. او خدای زنده است و وقتی که ما به او ایمان میاریم ما زندگی جاودان در عیسی مسیح می داشته باشیم. دیگه ما تنها نیستیم، دیگه ما تنها نیستیم، یتیم نیستیم. وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم ما پدر جاودانی داریم و ما فرزندان او میشیم. سرود هندی در یاد من میاد که بسیار بسیار مقبول میگه یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا. عیسی هرگز مرا رها نمی کنه. بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا. طوفان‌های عظیم باشه و چرخبادهای خطرناک باشه، در هر حالت عیسی مرا هرگز تنها نمیگذاره. میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا. من هم دستهای از او رو رها نمیکنم، میگیرم از دستایش. میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے. در هر طوفان، در هر طوفان خطرناک من دستای از او را ایلا نمی کنم. بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا. واقعا او خدایی است که ما را یتیم نگذاشته و هرگز ما را تنها رها نمی کنه. ما درست است که در مشکلات، در مصائب، در زندان، در هر چیز در این دنیا هستیم و ما باید متوجه باشیم که خداوند خالق و مالک کائنات بالای خود ای را گرفت و او آمد، حتی مصلوب شد، شلاق خورد، به خاطر ما فدا شد. ما از او که از زیادتر نیستیم، بالاتر نیستیم. و امروز وقتی که او نجات برای ما داده، حیات جاودانی را برای همیشه برای ما داده و امید جاودانه برای ما داده، این زندگی چند روز در روی از این دنیا زود گذر است، میگذره. و اما در مقابل ابدیتی که خداوند عظمیال، وقتی که ما به او ایمان میاریم، او ابدیت برای ما میته، حیات همیشه را، زندگی همیشه را برای ما میته. در مقابل از او چند روز زندگی ما هیچ است.
همون بیت بسیار قدیمی که مکیش خوانده دمو یگان فیلم هندی میگه که छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी. این زندگی بسیار کم مدت، این فسانه های 4 روزه زندگی عجیب است، پر از درد، پر از مشکلات. و اما کسانی که در مسیح هستند، این زندگی حتی اگر طولانی باشه، ما شادمانی ماده‌ای است که ما امید جاودان داریم، امید همیشه را در عیسی مسیح داریم و ما وارد جهنم نمیشیم، بلکه ما مطابق وعده کتاب مقدس، مطابق از اینکه عیسی مسیح برای ما گفته که هر کسی که پیش ما بیاید. بله، عیسی مسیح چی میگه؟ کسایی را که پدر برای ما داده او پیش ما میآید و کسی که پیش ما میآید ما او را هرگز رد نمی کنم، هرگز رد نمی کنم. در عیسی مسیح رد نیست. او ما را میگه پیش ما بیاین، پیش ما. قسمی که پدر ما را بر از او میته و وقتی که ما پیش از او میاییم او ما را هرگز رد نمیکنه. این ثقه است که نجات ما به اعمال ما، به کوشش های انسانی ما نه، بنا به فیض خداست. چون از فیض خدا جاری شده، در فیض خدا، در دستان خدا ما محفوظ می باشیم، هیچ کسی ما را دزدیده نمیتونه. این یقین است که تنها عیسی مسیح، یقین است که تنها و تنها کتاب مقدس برای ما میته. وقتی که ما فرزندان خدا میشیم، خدا دیگه این کار نمیکنه از ما. درست است که ما انسان‌های کمزور هنوز هم بی‌وفا میمانیم در بعضی حالت‌ها، مشکلات و گناه هنوز هم ما را تعقیب میکنه تا گور، و اما او وفادار میمانه. این کلامش، محبت نامیش، این تسلی که در اینجا برای ما داده، برای ما اطمینان میته و همیشه ما را میگه که بله اینمی هست. خدای ما صادق است، خدای ما صادق است. پس ما به خدای ایمان داریم که او ما را در دستهای خود داره، در دستهای خود داره و هرگز ما را تنها رها نمیکنه. وقتی که در مشکلات هستیم، در مصائب هستیم، خداوند برای ما میگه متوجه باشی جایی که قدمهای خودت نمیبینی، در ریگ، در زمین، در جایی که نقشه پایت میشینه، متوجه باشی او پاهای ماست و ما تو را به آغوش خود گرفتیم. ما تسلیگری هستم، ما کسی هستم که دستگیر تو هستم. خدای بسیار بسیار مهربان هست، خدای بسیار بسیار مهربان است و خدا را شکر میکنیم که او برای ما این اطمینان میته که ما به حضور او با جرأت آمده بتانیم و بگوییم ای خدا، ای ابا، پدر ما، ای پدر آسمانی ما. این شیرینی پدر گفتن که خدا را ما پدر میگیم در هیچ مذهب دیگه وجود نداره. تنها مسیح ما را میشناسانه با پدر آسمانی ما، چون که او خداوند بسیار مهربان و دوستی که همیشه ما را میبینه، دوستی که همیشه ما را میورداره در مشکلات ما. حتی در زندان اگر یک مسیحی هست، در مصائب از دنیا، در مریضی، در هر چیز، او شادمانی و تسلی خدا برای ما میته. میگه که متوجه باش این دنیا چند روز است میگذره و اما چیزی که ما برای تو دادیم ای فرزند ما او جاودانی است. وقتی که این دنیا را ترک میگی دیگه هیچ درد و غمی وجود نداره که تو را تعقیب بکنه. اوجا شادمانی ابدی ما هست برای تو. او ما را اطمینان میته. از همون خاطر در فصل 14 انجیل یوحنا میگه اگه ای تو نمی بود ما برتان میگفتم. چون تو هست من میرم پیش آسمان میرم، خانه پدر ما بسیار منزل زیاد است و اوجا من میرم که جایی بر شما بسازم.
و ما برمیگردم تا جایی که من هستم شما را هم ببرم اوج شما هم باشین. من سلامتی خدا برای شما میتم، نه مثل سلامتی که دنیا میته که زود گذر و از بین میره، همیشه قراردادها است، بلکه من سلامتی ما که مهر شده با روح ما، با خون ما خریده شده، او را من برای شما میتم. پس برادرها و خوارای عزیز ما، در همو اطمینان عیسی مسیح که برای ما میته و وعده هایش که در کتاب مقدسش برای ما ذکر شده، دعا میکنیم که خداوند امروز ما را برکت بده تا که ما قلب داشته باشیم که او را دعوت بکنیم، گوش شنوا داشته باشیم تا که او را ما بشنویم و اطاعت بکنیم و حیات جاودانه از طریق او حاصل بکنیم. ای خداوندی عزیز تو رو شکر میکنیم. برکت بده این روزه وقتی که ما کلامت میشنویم. برکت بده خادمت برادر عزیزم ابراهیم فروتنه وقتی کلامت بخش میکنه. برکت بده برادرها و خوارایی که زحمت میکشنده ایچه، به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. برادر ابراهیم ستړی مشه وروره، څنګه جوړ په خیر ښه؟ جوړ آرام اوسئ حسین جانه، ډېر ښه سرود دی وغږاوه، موږ ته د پاک خدای روح قوت راکړه په دې سرود باندې. آمین 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 وروره. ما منتظر هستیم برادر عزیز ما که کلام مقدس خدا را امروز از شما بشنویم و اما قسمی که موضوعتان است لمرگ نتل ژوندون ته. به از مرگ به زندگی، از مرگ به حیات. چی موضوع خوبی برادر عزیزم، بفرمایین خداوند در قلبتان چی گذاشته اونمو را میخواییم بشنویم. آمین. ګرانو محترم اوریدونکو او لیدونکو، ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شوی یم تر څو د تاسو ګرانو عزیزانو سره د پاک خدای له کلام څخه خبرې وکړم. خو زه به لومړی دغه مقدس کلام په یوه لنډه دعا سره پیل کړم چې ای پاکه خدایه، ته موږ ټولو ته قوت او قدرت راکړه تر څو د تا په مقدس کلام باندې ښه وپوهیږو او په خپل روحاني ژوند کې عمل پې باندې وکړو. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې ده. آمین 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 آمین. برادر عزیزم، چطور است که اول یک تلفن بگیریم از یک وطندار ما تلفن کردن و بعد از او از شما بشنویم؟ مهربانی وکړه ګرانو. رضا جان وطندار عزیز من مانده نباشی، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایید. سلام، با سلام خدمت شما برادر اندریاس. خیلی خوشحال هستم که تونستم با شما صحبت کنم. بسیار تشکر برادر عزیزم، من بسیار خوش شدم که شما تلفن کردین. بفرمایید برادر رضا. خیلی خوشحال میشم میتونم به طور خیلی کوتاه از شهادت خود به عیسی مسیح خدمت شما اینجا عرض کنم، باشد که وطندارای ما بشنوه و عیسی مسیح خداوند قلب‌های ما را لمس کنه تا اینکه ما بتوانیم یک صلح واقعی که واقعا در عیسی مسیح است او را ما بیابیم. هللویا. حتما برادرم بفرمایید. برادر اندریاس، من حدود 2.5 سال است که ایمان آوردم به عیسی مسیح و خیلی خوشحال هستم. زمانی که من آمدم در نروژ، خب ما قبل از قبل خب اطلاعی نداشتیم و خیلی جای تاسف است که در کشور ما بسیار خیلی قوانین محکم است که آشنایی با کتاب مقدس اینا خب مقدور نیست. زمانی که من اینجا آمدم و بسیار در ذهنم همیشه سوالات خیلی زیادی بود که خب چرا که به حساب ما همیشه با این چیزی ما هست که باید نگه داشتن شریعت و قوانین بتوانیم رضای خدا را جلب کنیم و خدا را چی کنیم. و همیشه یک حس درون ما بود که هیچ وقت نمیتونستیم زمانی که مسلمان بودیم که خب ما اون نجات را داریم و همیشه به گفتنی که اگر خدا بخواهد، اگر خدا قبول کند که نظر نیاز و نماز ما را بتوانیم رضای خدا را جلب کنیم. وقتی آشنا شدم، وقتی کتاب مقدس یک از دوستان ایرانی به من سفارش کرد، دفعه اول به عنوان کتاب داستان شما میتونید مطالعه کنید و اینجا خیلی از سوالای خود را خواهد جواب گرفت و
و گرفتم بار اول و شروع کردم مطالعه کردن کتاب مقدس و خیلی خوشحالم و اونجا خیلی برای نظم واقعا اونجا کلام خدا رو وقتی میخوانم برای اول مثلا واقعا یک حس عجیب من دست داد. واقعا احساس کردم که اینجا واقعا پیامبری نیست. وقتی کلام خدا رو میخوانیم که مسیح گناه رو میبخشه، مسیح به خود اشاره میکنه که پسر انسان صاحب روی ثروت است و خیلی از آیات دیگر و خیلی حس عجیبی من دست و خیلی علاقمند شدم که بیشتر و بیشتر بخوانم تا اینکه کتاب مقدس رو خواندم و ارتباط گرفتم با کلیسا. حتی در اون زمانهایی که من هنوز دوشک بودم، ایمان نداشتم، از خود دعا میکردم، از خود خدا میخواستم که خودش حقیقت برای ما نشان بده واقعا. و همینجا بود که من خوابی دیدم و من عیسی مسیح ملاقات کردم که گفت حقیقت اینجاست، حقیقت راه و راستی من از هیچ کس جز من نزد پدر نخواهد رفت. و خیلی یک سری مشکلاتی که داشتم همه اینها به حساب خیلی برطرف شد. یک معجزه‌ای بود که عیسی مسیح در زندگی من رخ داد و خیلی من خوشحالم از این. آمین. و با خواندن کتاب مقدس واقعا یک قوت قلبی، یک با وجود اینکه همچنان مشکلات و نگرانی هایی که به حساب هست، ولی وقتی احساس میکنی که کلام خدا، وقتی احساس میکنی خدا به طور مجانی، خدا به طور فیض و رحمت خودش تمام گناهان تو رو نادیده میگیره و تو رو در آغوش میگیره، این خودش واقعا چیزی بزرگ و عظیمی است برای من. هللویا. و خیلی خوشحال هستم امروز که تونستم خاص عیسی مسیح ما که با شما صحبت کنیم. خیلی خوشحال هستم و دعا میکنم برای شما برکت بده خدا برای شما که کلام خدا را از طریق شما میشنویم و برای ما باز میکنیم. خیلی خوشحال هستم برای همین. بسیار بسیار لذت بردیم و برکت بسیار زیاد گرفتیم رضا جان از این شهادتتان و واقعا خداوند چقدر مهربان است. و این همچنین با ما اطمینان دارم برادران و خواهرای ایرانی ما که میشنون ایره که خداوند شما را چقدر استفاده میکنه بین مردم افغانستان. خدا را شکر میکنم برای برادران و خواهرای ایرانی ما که و هم روح ما هستند، روح خداوند عیسی مسیح رو دارن و در عیسی مسیح ما ایرانی و افغان و آمریکایی و ژاپنی و چینایی نیستیم، بلکه در عیسی مسیح ما تابعیت آسمان داریم. ما تابعیت آسمان داریم و وطن اصلی ما آسمان است. درست است که در اینجا در روی زمین خداوند برای ما کشورهایی داده، درست است، و اما تابعیت اصلی ما آسمان است و واقعا ما برکت گرفتم از این شهادتتان. اتحادی که در عیسی مسیح است، اتحادی که به وسیله خون عیسی مسیح ما دریافت میکنیم، همه ما جزء بدن عیسی مسیح هستیم و واقعا میبینیم که خدا چقدر ما را دوست دارد، چقدر آنها را دوست دارد که پسر یگانه خود را میفرسته تا هر کی بر او ایمان آورد هرگز بازنده نشود و حیات جاودانه را داشته باشد. هللویا هللویا. من خودم که اصلا ولی اگه چیزی که من اشاره می‌کردم بهش، من خودم مشکلات روحی روانی که داشتم بعد از اینکه ایمان آوردم به خداوند ما عیسی مسیح، تمام مشکلات از من رفع شد و با یک معجزه‌ای که برای زندگی از من عیسی مسیح کرد. بله. آمین. آمین. رضا جان بسیار تشکر از محبتتان، تشکر از اینکه در این برنامه آمدین و شهادتتان بخش کردین و من ایمان دارم که باعث برکت بسیاری شده در بین وطندارای ما در تمامی دنیا. خداوند شما را برکت بده. آمین. همچنین شما برادر و تمام دفترندکارهای شبکه‌ای که اونجا با هم فعالیت میکنن، همه شما را برکت بدن به نام عیسی مسیح. آمین. بسیار تشکر. خداوند حافظتان باشه. تشکر بسیار. برادر ابراهیم چقدر یک شهادت خوبی بود، خدا را شکر میکنیم. بفرمایید برادریم. در ټول شهادتونه د دې لپاره خدای پاک استعمالوي چې زموږ هغه وطنوال چې ایمان نه لري په مسیح باندې ایمان راوړي. هللویا. بله بالکل. ګرانو دوستانو، زه نن په پروګرام کې د تاسو سره د پاک خدای له کلام نوې لفظنامې د انجیل شریف د افسوسیانو له لیک دوهم باب لومړی آیت څخه تر لسم آیتو پورې در سره خبرې کړم. بله. زه به درته په تفسیري ډول سره بیان کړم، خو له ګران اندریاس جانه به
داسې خواهش وکړم چې تاسو ته یې په مخ د پردې د تلویزیون هم واچوي بله بله چې عنوان یې دی له مرګ څخه بیرته ابدي ژوندون ته. آمین آمین. پال رسول په دې آیاتو کې راته داسې فرمایلی دي تاسو هم د خپلو قصورونو او ګناهانو په سبب مړه وئ کله چې تاسو د دې دنیا په کږو لارو روان وئ او د هوا د عمل لارې د حاکم یعنی شیطانی ارواګانو د هغوی په بد روح پسې تللی وئ بله کوم چې اوس هم په نافرمانو خلکو کې اثر کوي. په دوی کې موږ تاسې ټول هم د خپل وجود په خواهشاتو کې ژوندون تېروله او د وجود او نفس مرضي مو پوره کوله او د نورو په شان په انساني طور د پاک خدای تر غضب لاندې مو ژوند تېروله. خو پاک خدای چې په رحم کې غني دی او رحیم او مهربان دی د هغه د خپل لوی مینې په سبب چې هغه د موږ سره وکړله چې موږ یې د خپلو ګناهانو څخه په وجه مړه وو نو موږ یې د مسیح سره بیا ژوندي کړلو. هللویا هللویا آمین. نو دلته بیا په ادامه سره وایي تاسو په فضل خلاصون موندلی دی. دا اوس چې دغه ګران ورور هم اشاره ورته وکړه او پاک خدای موږ د مسیح سره را ژوندي کړي یو بله او په آسمان کې یې د هغه سره کښېنولی یو. پاک خدای موږ د مسیح په وسیله د خپل مهربانۍ په طور دا کړي وو. پاک خدای دا ځکه وکړل چې په راتلونکو زمانو کې خپل ډېر بې اندازې فضل په موږ ټولو باندې ښکاره کړي. هللویا آمین. ځکه چې تاسو د ایمان په وسیله په فضل خلاصون موندلی دی او دا ستاسو له طرفه نه بلکې د پاک خدای په بښنه سره دی. آمین. او دا د اعمالو په سبب نه دی او د دې دپاره چې هیڅوک په خپل ځان باندې فخر ونه کوي ځکه چې موږ هم پاک خدای جوړ کړي یو او موږ د مسیح په یووالي کې د مسیح د ښه کارونو دپاره پیدا شولو کوم چې پاک خدای له اوله موږ د دې دپاره تیار کړي یو. هللویا آمین. نو ګرانو دوستانو تاسو خو واورېدل د پاک خدای کلام به تاسو اورېدلی وي چې پال رسول د پاک روح د خدای په وسیله د راته ویلي دي نو تاسو به پوهېدلي وئ چې هر یو بې ایمانه انسان په روحاني سره روحاني مړ پیدا کیږي بله او هر یو د خپل روحاني ژوند دپاره د مالک عیسی مسیح د ایمان راوړلو دپاره ضرورت لري بله چې په هغه باندې ایمان راوړي ځکه چې هغه پاک روح د پاک خدای دی. زه هم د نن په دغه بحث کې چې د تیر شوي پروګرام په ادامه سره دی د خلاصون د پاک خدای او کامله مینه د پاک خدای چې د مالک عیسی مسیح په وسیله ښودل شوې ده در سره خبرې وکړم. آمین. خو دلته یوه ډېره مهمه نکته چې په دې آیاتو کې تاسو واورېدله او په دې آیاتو د کلام کې تاسو ورته فکر وکړ هغه دا وه چې ولې پال رسول د دې دپاره چې د خپلو ګناهانو په خاطر مړه شوي خطاب یې کړی خلکو ته. بله دا یو سوال دی. خلک به داسې سوال کوي چې موږ خو مړه نه یو موږ خو ژوندي یو ګرچې دغه لیک خو پال رسول په قدرت د پاک روح د خدای سره د افسوسیانو په نامه لیکلی دی خو باید دا ووایم چې هغه خلک هم مخکې له دې چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي هغوی هم د خپلو غلطیو د خپلو ګناهانو په سبب مړه بلل کېدل. بله بالکل. نو دلته سوال دغه دی چې په کوم صورت او ډول سره هغوی د خپلو ګناهانو او خپلو غلطیو دپاره مړه بلل کېدل.
دا لوی سوال دی هر انسان یې کوي. بله نو ګرانو ځواب یې واروئ، خو ځواب یې دا دی چې دغه سوال چې هغوی ټول موږ او تاسې ټول د روحاني لحاظه مړه بلل کیږو او د پاک خدای له جلاله څخه لرې کړل شوي یو. نو که چیرې تاسې دغه آیت ته غوږ ونیسئ چې د افسوسیانو په لیک 4 باب 18 آیت کې لیکل شوی دی او فرمایي ځکه چې د هغو یعنی ټولو خلکو په حقل پردې غوړول شوي دي او د هغوی ناپوهۍ په سبب چې دوی لري او د خپلو زړونو د سختۍ له کبله د پاک خدای له ژوندون څخه بهر دي. دا کلام د خدای دی، دا فرمایي چې موږ ګناهکار پیدا شوي. نو ګرانو عزیزانو د هر یو ګناهکار انسان چې د خپلو ګناهانو په سبب چې ګناه دغه د بیلتون د خدای څخه نښه ده او دا یو اساسي علت د هر انسان لپاره دی او ټول خلک چې ایمان نه لري د پاک خدای له جلال څخه بیل کړل شوي دي او بیل کړل شوي خلک بلل کیږي. ځکه چې دا خو ډیره غیر ممکنه ده چې ګناهکاران او ګناهکار انسان د پاک خدای سره یووالی او یووالی رابطه ولري. بله نو د بیلتون د پاک خدای څخه د روحاني مړنې په معنا بل هیڅ کوم شی نه دی او بل هیڅ شی نشو بللی. بله نو په دې سبب دی چې پال رسول افسوسیانو خلکو ته ویلي دي چې تاسې خو مخکې له دې چې پر مالک عیسی مسیح ایمان راوړئ نو تاسې د خپلو ګناهانو خطا په خاطر د پاک خدای تر غضب لاندې مو ژوندون تېروله. بله نه هم هغه خلک چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه لري او پاک روح د خدای نه ده اخیستی هغوی هم روحاني مړه بلل کیږي. بله بالکل بالکل. او هغوی هم د دنیا په طریقو سره ژوندون تیروي او هغوی هم د خپل نفسانی ګټو پسې په بدو لارو باندې روان دي. بله افسوس. نو دغه یو حالت د هر یو بې ایمان انسان دی چې پر مالک عیسی مسیح ایمان نه لري او هغوی چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان لري هغوی د پاک خدای د پادشاهۍ غړي بلل کیږي. هللویا هللویا آمین. نو پاک خدای له موږ تاسې ټولو څخه غواړي چې د هغه د جلال او رضا دپاره روحاني ژوندون تیر کړو، روحاني ژوندون وکړو. بله نو که چیرې موږ تاسې د دې دنیا په لارو باندې ځو نو په حقیقت کې د پاک خدای سره دښمني کوو. بله نو دلته پال رسول د شیطانی ارواګانو په باره کې هم راته ویلي دي او شیطانی ارواوې راته چې د هوا او د دنیا د قدرت رئیس یا بادار راته معرفي کوي ځکه چې مالک عیسی مسیح هم هغه ته د جهان رئیس نوم ورکړی دی. بله بله هغه د دنیا د خواهشاتو رئیس دی. بله هغه انسانان غولوي چې بد کارونه وکړي. بله نو ځکه د پاک خدای کلام راته فرمایي چې ټول هغه خلک چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه لري هغوی د دنیایي او د دنیا د هوسونو دپاره ژوندون تیروي. بله د هغوی زړونه که شیطاني ارواګانې پادشاهي کوي. نو دلته به زه یوه دغسې کتاب ته اشاره وکړم چې هغلته د زړه آینه بلل کیږي. دا په پښتو او په فارسي په هره ژبه چاپ شوې ده. دا د هر انسان د زړه حالت بیانوي موږ تاسې. بله نو که ګران عزیزان وکولی شي دا د زړه آینه کتاب ولوني دی به پوه شي چې په زړه کې د انسان څه تیریږي او په پیدایش کې د انسان په زړه کې څوک ژوند کوي. بله خو مسیحي ایمانداران په زړونو کې مالک عیسی مسیح پادشاهي کوي او هغوی چې مالک عیسی مسیح خپل خلاصون ورکوونکی او پادشاه د خپل زړه ټاکي نو بیا شیطاني ارواګانې دا قدرت نه لري چې د ایماندار په زړه کې ژوند وکوي. هللویا آمین. ځکه مالک عیسی مسیح فرمایلی دي
چې شیطان په ما باندې هیڅ کوم اثر نه لري بله او دا یې ثابته کړې ده. بله او هر څوک چې پر مسیح ایمان ولري هغوی د شیطاني ارواګانو څخه مسیح احساس ساتي. دغه د روحاني او غیر روحاني ژوندون اصلي معنا او مطلب چې ما تاسو ته بیان کړ، نو باید ووایم چې موږ مسیحیان هم په خوا له دې چې پر مالک عیسی مسیح ایمان راوړو په خپلو ګناهانو کې مړه بدل کېدلو. بله دا یو لوی مثال دی د خپل ځان حالت چې ما شهادت هم ورکړی دی، تاسو یې په یوټیوب کې لوستلی شئ. موږ روحاني مړه وو، سره له هغې چې پاک خدای موږ له ازله د خپل جلال دپاره انتخاب کړي یو، خو موږ په انساني ژوند کې تر هغه چې موږ دی پیدا کوو موږ روحاني مړه بلل کېږو او د شیطاني ارواګانو تابعیت مو کوله. نو ګرانو دوستانو، تاسې به پوهېدلي وئ چې مقدس کلام د پاک خدای راته دغه ښکاره کوي چې پاک خدای په پوره ډول سره مقدس او پاک دی. هغه د هیڅ چا د ګناهان نه زغمي. نو پاک خدای غوښتنه اراده دا وه چې ګناهان له موږ بشر څخه لرې کړي. دا د پاک خدای غوښتنه ده چې موږ ګناهکار ونه اوسېږو بلکې پاک او مقدس اولاد یې شو. بله او غواړي چې بیخي د ګناهانو د موږ را پرېمینځي او له منځه څخه یې یوسي او په پای د دغه ټولو کې مالک عیسی مسیح راتلونکی دی چې مرګ او ګناه نابوده کړي. هللویا آمین. ځکه چې ګناه او شیطان او د شیطان لوی وسله د هر انسان دپاره ګناه ده چې انسان یې له پاک خدای څخه بېل کړی دی. نو مالک عیسی مسیح په پای کې شیطاني ارواګانې او مرګ او ګناه له ټول بشر څخه لرې کړي. دا بل زیری دی. نو دلته باید تاسې په دې وپوهیږئ او پوهېدلي به وئ چې نفساني او بې ایمانه دنیایي انسانان هیڅ کله مسیح نه غواړي او هغه یې نشي قبلولی، ځکه چې هغوی زړونو کې شیطاني ارواګانو ژوند تېروي او شیطاني ارواګانې په دې باندې پردې اچولي دي. افسوس. او یوازې د دنیا او دنیایي خواهشاتو خوندونو لذت او شرارت دپاره ژوندون تېروي او هغه خوښوي. ځکه نفساني ژوندون خوښوونکي د خدای سره دښمنان دي. بله او هغوی هیڅ کله د خدای د پاک روح څخه چې مالک عیسی مسیح دی تابعیت او مالکیت نه غواړي. بله کوم چې ګرچې هر یو انسان په ظاهري او طبیعي ډول سره ژوندی ښکاري او ژوندی دی، بله خو روحاني مرګ او روحاني ژوندون لرونکي بیل ډول سره ژوندون کوي. بله هغوی چې غیر روحاني خلک دي هغوی غیر روحاني دي او خلاصون زیری نه مني. بله او هیڅ کله حاضر نه دي چې د خلاصون زیری واروي او یا یې په معنا باندې وپوهیږي او یا یې ومني. آخ نو دلته یو سوال پیدا کیږي چې څرنګه نور خلک د نورو مذهبونو چې پیروي کوي هغوی نو ولې په خپلو ګناهانو کې شرارت او ژوندون تېروي؟ دلته دا معنا نه ده چې موږ خلک محکوموو، بلکې دا معنا ده چې هغوی په روحاني ډول سره مړه دي. بله 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 بالکل بالکل. او هغوی انساني ډول سره کوم قصور نه لري، بلکې شیطاني ارواګانې دي چې هغوی اسیر نیولي دي. افسوس. ځکه مالک عیسی مسیح فرمایي چې زه تاسې آزادوم، ځکه زوی د حق لري چې تاسې آزاد کړي، تاسې غلامان یې. بالکل. هللویا هللویا. تاسې د شیطان غلامان یې تر هغه وخته پورې چې پر ما باندې ایمان راوړئ. بله بله آمین.
نو دا د خدای کلام دی، موږ بیانوو، موږ څوک نه محکوموو، بلکې ټولو ته دعا وکړو چې په خدای دې د رحمت په دې باندې وکړي چې خلاصون پیدا کړي. بالکل بالکل بالکل، این واقعا کلام خداست. ما کلام خدا را میگیم و ما کسی را محکوم نمیکنیم، بلکه کلام خدا خودش واضح میکنه که کسی که در مسیح نیست او غلام شیطان است، به خاطر از اینکه تنها در مسیح آزادی روحانی است. برادر عزیزم، به اجازه تان وطندار ما علی اکبر جان تلفن کردن از راه دور، امی تلفن میگیریم. مهربانی وکړه ورور. علی اکبر جان وطندار عزیزی، مانده نباشی. بسیار تشکر. من میفهم که دفعه دوم است که شما تلفن کردین، میبخشین، باید کلام خدا جاری میشد. و اما بفرمایین برادریم. هلو. بله بفرمایید. علی اکبر جان بفرمایین، روی خط هستین. درود بر شما. درود بر شما باشه علی اکبر جان، بفرمایین. آقا من شخصی هستم 70 ساله. اگر آواز تلویزیونتان لطف کنین، آواز تلویزیونتان، صدای تلویزیونتان پایین کنین چون انعکاس میکنه. صدای شما را ما میشنویم و دیگران هم آوازتان میشنوه. لطف کنین بفرمایین. از شما که من شخص 73 ساله در سال 1336 37 در کلیسای انجیلی تهران خیابان قوام السلطنه با تعالیم عیسی مسیح آشنایی پیدا کردم و تقریبا نزدیک 37 سالم 35 سالم هست که افتخار ورود به اصطلاح آیین مسیحیت پیدا کردم و ایماندار شدم و خواستم که یه شهادت بدم. ولی که من دو دختر دارم، دختر بزرگم با مادرش خیلی سر نفسی دارم، ولی من به دختر کوچکم خیلی ترسو بودیم، ترسو هستیم. این در جریان جنگ ایران عراق این بمبارانی که در تهران می‌برد اینجا، اینقدر من وحشت داشتم و دخترم باور بکنم یه خواب راحت و یه غذای سیب نخوردم و خیلی وحشت می‌کردم. همش خدا می‌کردم که به اصطلاح این آتش تمام بشه و دیگه به اصطلاح بمباران نباشه و چیزی تمام دست به دامن پیغمبر اسلام محمد شدم، موسی شدم، تمام امام محمد شدم، خبر نشد. ولی از عیسی مسیح وقتی خواهش کردم خواستم که چیز بشه بمباران تمام بشه دیگه آتش بس بشه، به طور که اصلا جنگ تمام شد. خدا را شکر میکنیم که خدا دعای شما را شنید. بعضی وقتا علی جان، بعضی وقتا دنیا و قوانین دنیا، سیاست های دنیا میگه که سیاست مدارا این کار را کرد و صلح شد و غیره و غیره، و اما در حقیقتش کسی که ناشناخته است مثل شما، کسی نمیشناسه شما را و اما خدا دعای شما را شنیده، این را کسی آگاهی نداره تا ای که شما بیاین شهادت بتین که اصلا قدرت خدا در اوجا در کار بوده. بعد عرض میکنم که اصلا خالص همه که از عیسی مسیح خواهش کنم که اصلا آتش بس بشه، اصلا جنگ تمام شد دیگه اصلا. آمین آمین. خدا را شکر. خواستم بکنم دیگه. خیلی متشکرم. اگه امین نداریم من رفت زحمت بکنم. بسیار از شهادتتان بسیار لذت بردیم. خداوند شما را برکت بده و ما دعا میکنیم که خداوند از طریق شما را استفاده کنه و از طریق شما بسیاری ها به عیسی مسیح روی بیارن. خیلی متشکرم. متابعت گذارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما باشه. هللویا هللویا. چقدر شهادت خوبی. برادر ابراهیم، یک تلفن دیگر هم میگیریم از برادر مسیحا از نروژ زنگ زدن. مهربانی وکړه. مسیحا جان برادر عزیز ما مانده نباشی. درود بر برادر مهربون گلم که شوتین هم دریا. خدا را شکر میکنم و ما لذت میبرم که شما را وطندار بگوییم به خاطر از که هموطن من هستی در مسیح. ممنونم. زنده باشی. دوستون داریم، مثل برادر واقعی دوستون داریم. هللویا. درود میفرستم به برادر عزیز پشتو زبانم، برادر ابراهیم، خداوند ایشون هم برکت بده. شنیدن. آمین آمین. عزیزان اتاق فرمانتون برکت بده. به اون برادر افغانو نمیدونم مجید اسمش، نمیدونم هر کی هست خداوند بهش برکت بده. خواهر نازنین خداوند همتون رو برکت بده. بسیار تشکر. خداوند شما رو برکت بده. تقدیم کنم بهتون. بفرمایید. مرا مهر مسیح امشب ربود از باغ تنهایی، سرودم ضرب آهنگ
خوش بزم مسیحایی، در آن بزمی که احساسی به جز او بر نمیتابم. چنان مست حضور هستم در این شب‌های رؤیایی. مرا مهر مسیح امشب اسیر لحظه ها کرده. خوشم در لحظه ها امشب، نمیخواهم فردایی. چنان از تابش نورش شده روشن دل و جانم. وجودم پر شده امشب از آن روح اهورایی. مرا مهر مسیح امشب جدا کرده از این دنیا. نمیخواهم که باز گردم به این روزهای دنیایی. بیایید عاشقان در نور، ببینید خود جلالش را. شکوفنده کنید دل را در این بستان شیدایی. مرا مهر مسیح امشب حبیب باغ رضوان کرد. به رقص ای دل عاشق چنان ماهی دریایی. جلال بر من خداوند پرجلال. دوستون داریم خدا. بسیار تشکر، بسیار تشکر. واقعا عیسی مسیح رو ما را بر رقص میاره، بر رقص شادمانی میاره، چون او ما را آزاد میکنه از گناهان ما. بسیار بسیار تشکر برادر مسیحا. برادر ابراهیم مهربانی وکړئ. نو ګران اندریاس جان از دغه سوال په هکله باندې چې نو آیا انسانان په پوره ډول سره بدکار او شریر دي؟ نو دلته جواب دغه دی چې نه، ټول انسانان د پاک خدای په ډول او صورت سره پیدا کړل شوي دي. نو که چیرې تاسې د انجیل مقدس کتاب زړې لفظنامه د پیدایش په کتاب کې لومړی باب 28 آیت ته ښه وښ شئ چې فرمایي پاک خدای انسان په خپل شکل باندې پیدا کړ او هغه یې په خپل صورت سره جوړ کړ او هغوی نر او ښځه پیدا کړل. نو ګرانه دلته په دې آیت کې واضح ویل شوي دي چې موږ تاسې ټول انسانان د خدای لخوا په یوه ډول او په صورت د خدای جوړ شوي. بله. خو دلته فرق په دې کې دی چې آیا موږ روحاني که موږ غیر روحاني. دلته د روحاني و غیر روحاني مطلب دا دی چې مغسې مالک عیسی مسیح قدوموس ته وویل تر څو چې ته بیا ژوندی نشې او بیا را ژوندی نشې، ته نشې کولی پادشاهي د آسمان کې لاره پیدا کړې. بله. نو د دې مطلب د واضح کولو دپاره به یو څه په دې باندې بحث سره وکړو چې د دغه سوال ځواب زموږ ګران دوستان ښه وپوهېږي. زموږ خطاب دا نه دی چې ټول خلک محکوم په ګناه دي، بلکې زموږ عرض دا دی چې خلک بېله پاک روح د خدای څخه روحاني ژوند نشي تېرولی او نه پیدا کولی شي. ځکه ټول انسان د آدم له میراثه څخه په غیر روحاني ډول سره پیدا کیږي. بله. که هغه مسیحي وي که هر بل مذهب څخه وي چې وقتی دی د خپل مور نه پیدا کیږي دی نفسانی انسان دی. بله. نو د مالک عیسی مسیح دغه خبرې ته اشاره موږ تاسې ټولو ته ده چې باید موږ تاسې نوی ژوندون پیدا. نوی ژوندون. آمین آمین. ځکه د نوی ژوندون مطلب دا نه ده چې موږ بدلیږو، بلکې موږ روحاً د خدای په قدرت سره بدلون پیدا کوو. بله بله بله. نو ګرانو دوستانو دلته په دې آیات کې چې موږ تاسې په واضح ډول سره وپوهېدلو چې پاک خدای انسان د خپل صورت غوندې جوړ کړی، دا بل فضل د خدای دی. هللویا. موږ یې په بل صورت جوړ نه کړو، بلکې په خپل پاک مقدس صورت په شکل یې جوړ کړي یو او مالک عیسی مسیح چې ښوونکی د صورت د خدای و، هغه ټول کلام د خدای موږ تاسو ته راکړی تر څو خدای له لارې د مالک عیسی مسیح وپېژنو. هللویا. آمین. نو ګرانو دوستانو به تاسې په دې هم پوهېدلي وئ چې ډېر خلک د نورو مذهبونو هم داسې کوششونه کوي چې پاک خدای راضي او خوشحاله کړي. خو دا ډېره مهمه نقطه ده چې بې له ایمان پر مالک عیسی مسیح چې هغه پاک روح د خدای دی،
او په هغه کې د پاک خدای پوره عدالت پوره کړل شوی دی او هغه کامل پاک او بې ګناه و. بالکل. او په هغه کې کامله مینه د پاک خدای ټول جهان خلکو ته ورښکاره شوې په مخ د صلیب باندې. نو که چیرې تاسې د انجیل یوحنا 3 باب 14 آیت څخه تر 21 آیتو پورې ورته واشئ چې دا نبی د خدای او دا شاگرد مالک عیسی مسیح را ته داسې فرمایلی دي: پاک خدای د دې جهان خلکو سره داسې مینه وکړله چې خپل یو روحاني زوی هم ورکړ. نو هر څوک چې په هغه او په زوی باندې ایمان راوړي هغه هلاک نشي، خو د تل عمر ژوندون به بیا ومومي. هللویا. پاک خدای خپل روحاني زوی دو دنیا ته د دې دپاره راونه لېږه چې خلک مجروم کړي او د مجرم کولو دپاره یې نه دی رالېږلی، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا ته خلاصون ورکړي او دنیا ټول خلک بیا خلاصون ومومي. آمین. هللویا. هللویا. نو هر څوک چې پر هغه ایمان راوړي هغه به مجرم نشي، خو چا چې په ایمان نه دی راوړی نو پرې راوړی نو هغوی خود مخکې نه مجرم شوی دي. بله بله، یعنی خداوند تحفه را برای ما میته، گیرنده شماستیم. اگر ما بگیریم پس ما حاصل میکنیم، اگر نگیریم ما زیر محکومیت باقی هستیم. آمین آمین. ځکه چې د پاک خدای یو روحاني زوی څخه منکر دي. بله. او د مجرم کېدلو سبب دا دی چې دنیا ته نور راغی او دنیا ته نور راغلی دی، خو خلک د نور په ځای په تیاره کې خوشحاله وو چې د هغوی کارونه بد وو. دلته اشاره بدکارو خلکو ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په نفساني ډول سره هغوی بدکار بلل کیږي، ځکه تر اوسه روحاني نوی ژوندون نه لري. بله. بدکاره سړی د تل دپاره د نور سره کینه کوي او کینه لري. نو تاسې دغه کلام ته غوږ ونیسئ چې ولې بدکاره سړی د نور سره کینه لري. نو همدغه خبر ده چې ډېر پیروان د نورو مذاهب و مسیحیانو ته کافر وایي. بله. نو اصلا دا ده چې خدای پرستان او د پاک خدای غوښتونکي د خدای په مینه کې ژوند کوي، د هیڅ چا سره دښمني نه کوي. بالکل بالکل بالکل. او د هیڅ چا سره کینه نه لري. بله. او ځان ترې ساتي د هغسې چې هغسې نه چې د دوی کارونه څرګند شي او هغوی نور نه غواړي په دې چې هغوی کارونه بد دي او نه غواړي کارونه یې څرګند شي. نو هر څوک چې بیا نیککاره وي او نیک کارونه کوي نو هغوی نور ته راځي، ځکه چې کارونه یې نور کې څرګند شي. بله. چې هغوی د پاک خدای په رضا کړه شوي دي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې واورېدل چې څرنګه شیطاني ارواګانې او شرارت او ګناه انسان له نور څخه لرې کوي او د نور څخه نفرت لري. بالکل. دا کلام د خدای دی. تاسې ګورئ چې څونه جنګونه کیږي، څونه یو بل سره وژنې کیږي. د دې علت انسان نه دی بلکې هغه نابودې شیطان ارواګانې دي چې خلک په جنګونو اچوي او یو بل سره وژني، او هغوی بیا د نور سره نفرت او کینه لري. بله. نو په دې سبب ده چې مالک عیسی مسیح د پاک خدای نور دی. نو خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او هغه خلک چې بیا په هغه ایمان نه راوړي هغوی په تیاره کې ژوند کوي او ناپاک ارواګانو سره ژوند تیروي. بله. افسوس افسوس. چې په طبیعي ډول سره ګناه او شرارت غوښتونکي خلک د ګناه او شیطان تر غلامۍ لاندې ژوند تیروي. افسوس. او همدغه شیطاني ارواګانې او ګناه ده چې
خلک د نابودۍ او هلاکت خواته ورکش کوي. نو که چیرې تاسو د انجیل مقدس د رومیانو په لیک 3 باب 10 آیت څخه تر 12 آیت پورې ورته غوږ ونیسئ چې ګران اندریاس جان به پرده درته واچوي چې کلام د خدای فرمایی. بله بله، با اجازهتان بعد از اینکه شما آیات خواندین یک تلفن میگیریم از جعفر جان روی خط هستن. بفرمایین آیات بخوانیم. هیچ څوک صادق نشته، یو هم نشته. داسې هیڅ څوک نشته چې پوره وپوهیږي. داسې هیڅ څوک نشته چې د پاک خدای طالب او غوښتونکی واوسیږي. او ټول خلک د پاک خدای څخه مخ ګرځولی دی او مخ یې ترې اړولی دی. ټول انسانان له نیکو لارو څخه لرې شوي دي. بله. حتی یو کس هم صادق او نیکوکاره کوونکی نه دی. دغه دی کلام د خدای چې موږ تاسو ته خپل ذات راښیي او راته وایي چې ټول انسانان په روحاني ډول سره د خدای نه لرې دي او ټول انسانان د پاک خدای غوښتونکي نه دي په روحاني ډول سره. بله. نو مهرباني وکړه ګران وروره ته تلیفون واخله. بالکل، بسیار تشکر. جعفر جان وطندار عزیز ما، بسیار تشکر از تلفنتان. وقتی برنامه ما متاسفانه بسیار کم مانده و اما بفرمایین. الو جعفر جان. بله. سلام. چی حال دارین وطندار؟ خوب بخیر هستین؟ بفرمایین، میشنویم صدایتانه. هلو. فکر میکنم تلفنشان مشکل داره، بعدا تلفنشان میگیریم و اما برادر عزیزم بفرمایین. نو ګرانو عزیزانو تاسو خو پولیدلی وای چې پاک خدای کلام فرمایي چې هیڅ څوک صادق او نیکوکار نه دی پیدا شوی او هیڅ څوک د پاک خدای د پاره ژوندون نه غواړي پر روحاني ډول سره او هغوی ټول د پاک خدای څخه مخ اړولی دی. نو دغه دی و غیر روحاني او بې ایمانه انسان چې په طبیعي او نفساني ډول سره ژوندون تیروي. بله. نو هغوی چې پر مالک عیسی مسیح ایمان نه لري هغوی ټول تر اوسه پورې د پاک خدای څخه لرې دي. یوازې ایمان پر مالک عیسی مسیح او له لارې د ایمان دی چې انسان کولی شي د پاک خدای په حضور کې نیک او صادق وګرځي. هللویا. نو ایمانداران د مسیحي له لارې د ایمان د تل ژوندون خاوندان ګرځېدلي دي او ټول ایمانداران د مسیح د هغه په ابدي پادشاهۍ کې ورسره سلطنت کوي. هللویا. نو وخت چې خلک بیا داسې سوال کوي چې څرنګه ولې پاک خدای ایمانداران د مسیح د هغه په آسماني پادشاهۍ کې ورسره د تل روحاني ژوند تیروي. دا غټ سوال دی. بالکل. نو ګرانو عزیزانو د دې سوال جواب دغه دی چې پاک خدای خو خپله پوره مینه د صداقت کولو دپاره ټول جهان ته ورښودلې ده. هللویا آمین. نه یو قوم، نه یو نژاد، نه یو ملک، بلکې ټول جهان. هللویا. نو دلته په واضح ډول سره موږ ویلی شو چې پاک خدای نه تنها د موږ مسیحانو دپاره دغه صلیب قبول کړی دی او مالک پر مسیح پر صلیب ځړولی، بلکې دا کار د ټول جهان د خلکو دپاره شوی دی. هللویا. څو خلک له لارې د ایمان پر مسیح عیسی باندې د پاک خدای په حضور کې صادقان وګرځي. آمین. هللویا. او دا رحم او فضل پاک خدای د ټول جهان خلکو ته ورښودلی دی او خپل ځان یې ورپېژندلی دی چې خدای رحیم او بخښونکی دی. نو که چیرې تاسو د پاک خدای په فضل چې په مالک عیسی مسیح کې ښکاره کړل شوی دی ایمان ولرئ، نو د تاسو ایمان او فضل د پاک خدای دی چې انسان د پاک خدای په حضور کې بې ګناه او صادق او د قبول وړ ګرځي. هللویا. آمین. خدا ټول هغه د خلاصون له لارې بخښونه د خدای دي چې پاک خدای په خپل فضل او مهربانۍ په مفته هر انسان ته ورکوي او وربخي. بشک. او دا فضل او بخشش یې د مالک عیسی مسیح
د ایمان راوړلو په وسیله ورکړی دی. نو موږ کوم یو عمل او د ایمان دپاره نه کوو، بلکې په ایمان راوړلو سره دی چې پاک خدای موږ پوره بېګناه بولي. نو ایمان هم یو له بخښلو د پاک خدای څخه دی چې انسان په دې قادر ګرځي چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. هللویا، آمین. برادر عزیزم فقط 1.5 دقیقه دیگه مانده. نو دلته دا هم باید ووایم چې ایمان له اورېدلو د کلام د خدای څخه پیدا کیږي، او هر څوک چې کلام د خدای واروي او هغه ومني، نو پاک خدای هغه خلاصون چې لوی بخشش د خدای دی د هغوی په نصیب باندې ګرځوي، او له لارې د ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې دغه بخشش د خدای حاصلیږي. بله هیڅ لاره نشته چې همغسې چې پطرس رسول د اعمالو رسولانو په کتاب کې 4 باب 12 آیت کې فرمایلی دي چې د بل هیڅ چا په وسیله خلاصون نشته، ځکه چې په ټوله دنیا کې بل داسې نوم هیڅ چاته نه دی ورکړل شوی چې په هغه باندې څوک خلاصون ومومي. بالکل بالکل. نو ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو د مالک عیسی مسیح د نامه په مطلب او مقصد او معنا نه پوهیږئ، د هغه د نوم معنا ده چې خلاصون ورکوونکی د ټول جهان دی. دغه نوم پاک خدای هغه ته ورکړی او وربخښلی دی تر څو ګناهکار انسانان د هغه په وسیله باندې د پاک خدای په نزد کې بېګناه او د قبول وړ وګرځي. هللویا هللویا. نو ګرانو دوستانو، د دې دپاره چې وخت کم دی، زه به تاسو ته په پای د دې پروګرام کې د ګران اندریاس جان سره په یووالي سره په پای د دې پروګرام کې دعا ته ولاړ شو او په ګډه به دا دعا وکړو چې تر څو زموږ نور وطنوال او نور خلک د دنیا 30 ثانیه مانده برادر عزیزم، 30 ثانیه مانده فقط، چې په هغه باندې ایمان نه لري، پاک خدای د ټولو عزیزانو ته دا قدرت ورکړي تر څو پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، د هغه په یووالي کې او د پاک روح د کومک په قدرت سره په هغه باندې وپوهېږي، وپېژني او ایمان پر باندې راوړي. پاک خدای دې موږ په وطن کې سوله او سلامتي راولي او د وطنوالو ته د پاک خدای دغه لوی بخشش د دوی په نصیب وګرځوي. ډېره مننه، په پاک خدای باندې مسپارم. نیک او ښه ژوندون ولرئ. خدای پامان. آمین آمین. بسیار بسیار تشکر. همچنین دعا میکنیم برای دوست عزیز ما، مادرشان دیروز تلفن کرده بود که در ایران هستند، برشان دعا میکنیم که خداوند قلبشان نرم بکنه، و همچنین بر دانیال جان دعا میکنیم که خداوند ایشان از شر مواد مخدر نجات بده، و همچنین برای خانواده برادر هادی دعا میکنیم، بر فرزندشان که در زندان هستند که خداوند وار رهایی بده و برکت بده. به نام عیسی مسیح شادمان باشید. آمین. ای مسیح تنها هادیم تویی، ای مسیح دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی، ای مسیح تنها هادیم تویی.